لرغونی بلخ چې په دې وروستیو کې ورته د داخلي او سلګونه بهرني سیلانیانو پام ور اوښتی دی. له بهر هیوادونو راغلي یو شمېر سیلانیان وایي چې له پخوا یې د افغانستان سیاحت ته زړه و، خو د امنیتي ګواښونو له ویرې سفر ته زړه نه ښه کوو. خو اوس ډاډه دي چې امنیت ښه دی او هرې سیمې ته تللی شي. Afghanistan is very safe country and Afghan people is very friendly and very helping for me, and Afghan food and traditional is very good. افغانستان کې بشپړ امنیت شته. افغانان میلمه‌پاله خلک دي. ما سره ډیره مرسته کړې، ښه فرهنګ او خوندور خواړه لري. Helping too much, and maybe I think foreigner come here no problem because د طالبانو ښه حکومت دی. بهرني سیلانیان کولی شي بې له کومې ویرې په ډاډه زړه د دې هیواد له ښکلاو څخه خوند واخلي. This is my house. I am cooking inside. I am making shower. Inside have toilet. Inside have everything. So very safe country Afghanistan. د دغه سیلانیانو راتګ سره نه یوازې د اطلاعات او کلتور ریاست عواید زیات شوي، بلکې ورسره د ښاریانو او رستورانتونو په کاروبار کې د پام وړ ښه والی راغلی. یو شمېر بلخي هوټلیان وایي له تیر یو کال را په دې خوا په ورځنی ډول تر 100 بهرني سیلانیان هوټلونو ته ورځي چې کار یې ورسره ښه شوی. الحمدلله از وقتی که حکومت امارت اسلامی روی کار آمدن تعداد سیاحین و گردشگرای ما بیشتر شده، بخصوص در ولایت بلخ. دیگه ما در کل گفته میتونیم که ماهانه در حدود 10 نفر 8 نفر ما از سیاحین اینجا میمان می داشته باشیم که اینا هم با تجارت و اقتصاد هتل ما تاثیر داره و هم در اقتصاد جامعه و مردم ما رول مهم را بازی میکنند. زیادتر میمانای ما از گردشگرای خارجی می باشه که اینا از کشورهای مختلف، از نقاط مختلف برای بازدید از آبادات تاریخی ولایت بلخ داخل شهر مزار شریف میشن و اینجا پیش ما اقامت می داشته باشن. ما در حدود تخمینی گفته میتونم در حدود 100 الی 150 نفر رفت آمد میکنن. دیگه در قسمت میمانایی که میاین از لحاظ اقتصادیش برای ما هم خوب است، برای کسایی که میاین اینجا هم خوب است، یا کسایی که تاکسی میرن یا یک مثل زنجیره‌ای است دیگه. مثلا ما فعالیت داشته باشیم از ما دیگه جایا و تاکسی و جایهایی که میرن دیدن میکنن از ساعات تاریخی و اینجا دیگه این برای از اونها هم خوب است، بخاطر که اونها میرن یک چیز خریداری میکنن دیگه از لحاظ برای از اونها هم از لحاظ اقتصادی برایشان خوبتر است. په همدې حال د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسئولین وایي سږکال د بهرني سیلانیانو شمېر څو برابره زیات شوی او ډاډ ورکوي چې د ګرځندویانو لپاره یې هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او د دوی ښه میلمه پالنه کوي. در سال 1402 از اول عمل تا فعلا به تعداد 732 تن گردشگر خارجی از کشورهای 60 کشور مختلف جهان از ولایت بلخ از جایهای سیاحتی و از آباده‌های تاریخی ما دیدن نمودند که ریاست آمریت گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ همراه اینا همکاری نموده و از اینا را گرفته در هتل‌های سیاحتی که ما در ولایت بلخ تقریبا بیشتر از 13 هتل سیاحتی داریم جابجایی نمودیم. همراهشان ثبت راجستر این اداره گردیده و همراهشان همکاری صورت گرفته. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسئولین وایي چې د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې د 80 هیوادونو څخه د 223 تنه بهرني سیلانیانو چې 170 تنه یې ښځې دي د یاد ولایت له تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې ده. د دوی په خبره د ګرځندویي شرکتونو د جوازونو د ویش او د سیلانیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو له درکه یې څه باندې 1,700,000 افغانۍ هوایت ترلاسه شوي او د دولت خزانې ته یې سپارل شوي دي.